تاریخ به دا هم ولیکي چې افغانستان واحد داسې هیواد و چې په داخل کې د ښځو کرکټ ټیم نه لرلو، مګر په خارج کې د ښځو کرکټ ټیم جوړ شوی او دنیا په رسمیت پیژندو او لوبې کولې. تاریخ به دا هم ولیکي چې افغانستان یو داسې هیواد و چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې د 40 میلیونو افغانانو غوښتنه وه او د زړه ټوټه ده، په داخل کې ورته چا اجازه نه ورکوله، مګر په خارج کې خلکو ورته احترام لرلو او په نړۍ کې د افغانستان ترجماني کول او په رسمیت خلکو پیژندو. تاریخ به دا هم ولیکي چې د افغانستان ملي سرود چې د 40 میلیونو افغانانو غوښتنه وه، په داخل کې ورته اجازت نه و، کفر ګڼل کېدو، مګر په خارج کې ورته مسلمانان او کافر په سینه په لاس او نور افغانان ورته ولاړو او د افغانستان ترجماني کول او خلکو په رسمیت پیژندو. تاریخ به دا هم ولیکي چې افغانستان واحد داسې هیواد و چې هلته د جنکو مکتبونه بند وو، دروازې بندې وي. تاریخ به دا هم ولیکي چې افغانستان یو داسې هیواد و چې هیڅ مملکت په رسمیت ونه پیژندو، یو ځنګل و. تاریخ به دا هم ولیکي چې افغانستان یو داسې هیواد و چې نه د اسلام په لار سم روان و، سیاست یې جوړ او نه یې مهربانه د ډیموکراسۍ په لار روانې. زه د ښځو د کرکټ ټیم په باره کې زه څه نه وایم چې دا صحیح دی او که غلط دی، خو زه دا قضاوت په تاسې پرېږدم افغانان ورونو. خو یو 2 منټه دا سوچ وکئ چې تاسې وګورئ د سوریا نوی مشر څه شی کوي، هغه څه رقم سیاست کوي په نړۍ کې. نن سبا به د سوریا مملکت خلکو په رسمیت وپېژني، خو د افغانستان دا بېوسي درته یم چې افغانستان نه مور لري نه پلار لري، دې وخت کې یتیم دی. لکه بیرغ ته وګوره، کرکټ ټیم ته وګوره، په خارج کې ملي سرود ته وګوره، ټوله دنیا دا په رسمیت پیژني، مګر داخل کې افغانانو ته دا حق نه ورکول کېږي. قضاوت په تاسې پرېږدم، تاسې کمنټ ولیکئ، تاسې ووایئ چې دا غلطي د چا ده، د ولس ته که د حکومت ته، او دا غوښتنه د چا ده او دا حق د چا دی. نور قضاوت په تاسې پرېږدم.